السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا را پښتو ټکی یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په عام انډراید موبایل کې د آیفون په شان ایډیټینګ وکړئ. یعنی کله چې تاسو په آیفون باندې ویډیو وکړئ نو پکې خپل یو ایډیټینګ سیستم یې پاغه باندې تاسو ډیر زیات زبردست ویډیو ایډیټ کولای شئ. نو په نن ویډیو کې ماته په یو داسې اپلیکیشن راوړل چې په دې کې هم تاسو بالکل د آیفون د سیستم په شان په خپل ساده موبایل کې اکشن سیستم کولای شئ. خپل ویډیو په ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. دا به تاسو څنګه کوئ په دغه ټول سیستم باندې بالکل سټپ بای سټپ تاسو پوهه کوم. ور دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي دا سیستم به تاسو ته چیرته میلاو شي سیمپل په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو د اپلیکیشن لینک میلاو شي. هم دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو انسټال کړئ سیمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ تاسو لپاره سټاپ پاله ته یو آپشن درکې نیو پروجیکټ. نو که تاسو د ګیلری نه ویډیو راخلئ تاسو به دې ځنه داسې کلک په واخلئ ګیلری کې به تاسو ټول ویډیوګانې شو شي هغه نه به تاسو یو سلیکټ کړئ. زما سره الریډي دلته یو شته به سیمپل په دې باندې دا رقم کلک واخلم نو تاسو ته کاری دا ویډیو زما سره دلته رااله. بیا به تاسو کې لاندې بداسي تاسو لډيري زیاتي آپشن درکړي تاسو تخکاری دلته نو تاسو به د سلیکټ سایت تلال شي په فلټر آپشن باندې به کلک واخلئ کوم چې تاسو لاندې درکړي فلټر په فلټر آپشن چې کله تاسو کلک کړئ نو تاسو دلته بل یو نشان درکړي تاسو تخکاری دلته ایڈجسټمنټ نشان تاسو درکړي بل زموږ سره یو آپشن دی. نو تاسو بیا سو کې سیمپل په دې باندې به کلک واخلئ په ایڈجسټ باندې نو تاسو دلته بالکل د آیفون د ټول سیټینګ دلته شو کې تاسو تخکاری برایټنس ورسره سمره سچوریشن ار سی چې کم دي شارپن ټول آپشن تاسو ته شوږي او په دې باندې تاسو خپل ویډیو ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. تاسو پوز دا زبردست ایډیټ کوئ څنګه سیمپل مطلب تاسو ویډیو تاسو کله لاګه تاسو سره مطلب دومره کلیر نه دراغلی صفه نه دراغلی مطلب تاسو سره دغه رقم راغلی د شاته بیک گراوند چې کم دی هغه پکې هم مطلب داسې خړ لاغلی. تاسو کله په سچوریشن باندې کلک کړئ تاسو دلته یو آپشن درکړي تاسو تخکاری دا چې تاسو دسه بوزي نو تاسو ویډیو به هغه دومره گریننس په کې پیدا کیږي تاسو ویډیو به هغه دومره خایسته کیږي. تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاری تاسو به دې باندې خپل ویډیو دغه رقم ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. بل تاسو دلته بل یو آپشن درکړی برایټنس یعنی که تاسو د ویډیو کلیو چې تاسو په ویډیو کې تیار راغلی وي تاسو ویډیو زیات کلیر نه وي راغلی نو په برایټنس تاسو خپل ویډیو چې کوم نه دغه رقم صفا کولای شئ او رڼا په سیوا کولای شئ نو تاسو ویډیو به تاسو سره ډیر زیات زبردست ښکاری لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاری. ورسره دلته بل تاسو یو لایټ والا آپشن درکړی تاسو چې په دې باندې کلک واخلئ دلته هم تاسو خپل ویډیو چې کوم د ډیر زیات خایسته کولای شئ ډیر زیات صفا کولای شئ. تاسو له ډیر زیات آپشن درکړی دا چې یو تاسو په خپل ویډیو ټرای کوئ نو تاسو ویډیو به ډیر زیات زبردست ایډیټ کیږي لکه څنګه چې په آیفون کې خپل سیټینګ اماغه شان سیټینګ تاسو دلته درکړي. نو که سیمپل زبر دلته په ټیک ما نشان باندې کلک واخلم تاسو بس خپل ویډیو سیو کوئ څنګه تاسو لپاره سارټیو نشان درکړي دا تیر نشان کله چې هم تاسو په دې باندې دا رقم کلک واخلي تاسو ویډیو دلته بل یو آپشن تاسو درکړي ایکسپورټ په چې تاسو کله په ایکسپورټ باندې کلک واخلي تاسو دلته دا آپشن هم درکړي چې تاسو په سمره کوالټي کې سیو کول غواړئ نو تاسو دلته سیمپل کوالټي شی ورکول په 720 کې سیو کوئ 1080 کې سیو کوئ د 480 کې سیو کوئ دا ټول کوالټي تاسو دلته سلیکټ کولای شئ. مطلب بیا په سیمپل زپ ایکسپورټ باندې کلک واخلم تاسو ته برخکاری چې ویډیو چې کم دنو زموږ سره کم لاین نه وان شو چې کله دلته ورسونه دا ویډیو زمونږ ګیلری ته بیا راشي. نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزیدار کې دی په مدد سره تاسو ډیر زیات زبردست ویډیوګان ایډیټ کولای شئ. خو ګمر ګورو دا د ویډیو کې ویډیو خوشي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان.